سلامینه ملګري، لکه څنګه چې تاسو د جنوبي وزیرستان قافله یو ځل بیا د وزیرستان غونډاګرد پولیس په ده باندې د اټیک نیت لري. ملګري خواسته درده چې په سوشل میډیا کوریج ورکوي. پولیس سره روان دي په مولا خان سوري کې د جنوبي وزیرستان قافله باندې د اټیک نیت لري. ملګری مهرباني ومي په سوشل میډیا اوس شکه ملګری ستړي دي سره مسلسل دوه ورځې یوه شپه دی په پیدل په غرینه کې سفر وکړو، خو اوس یو ځل بیا د وزیرستان غونډاګرد پولیس په دی باندې د اټیک کړلې ارادې لري. نو مهرباني ومي چې په سوشل میډیا اوس در سره پورته کړئ. توس کتا شي ملګری د جنوبي وزیرستان قافله دا ټیم مولا خان سوري کې موجوده ده. خو چې څو هم ملګری اوس وري مهرباني ومي ډېره زیاته چې دا ویډیو مخ ته مخ شیر کړئ در سره. د مولا خان سروي پولیس یو ځل بیا د سویلي وزیرستان په قافله باندې د اټیک نیت لري. ملګري ډېر زیات سره ستړي شوي دي او مسلسل یې دوه ورځې یوه شپه په غرینه کې مزل کړی دی. نو مهرباني ومي چې اوس در سره پورته کړي. ملګري مهرباني ومي مهرباني وکړئ، مهرباني ومي ډېره زیاته او چې په سوشل میډیا باندې اوس پورته کړئ. د جنوبي وزیرستان په قافله باندې یو ځل بیا د مولا خان سوري پولیس د اټیک نیت لري. دا چې اوس کتا شي د جنوبي وزیرستان قافله او چې څومره هم ملګري ته دا پیغام رسیږي، مهرباني ومي چې دا ویډیو مخکې در سره شیر کړئ، په سوشل میډیا کوریج ورکړئ، دا پیغام ورسوئ. ملګري ډېر زیات سره ستړي شوي دي، مسلسل دوه ورځې یوه شپه دی مزاحمت وکړو په پښې لوړه، خو د هغه باوجود په پرامنه مظاهرین د پي ټي ایم په ملګري باندې تشدد کړو. امان الله صاحب ته څه دغه باره کې مسلسل دوه ورځې په پیدل سفر یوه ورځ شپې او شیلینګ وشو، ملګري زخمي شول، فایرینګ ده. نو اوس ملګري د یوه منټ ته پورې اکشن استل. هغه باوجود مولا خان سروي پولیس چې کوم دي دا په قافله باندې دا ټیک نیت لري. چونکه د میژو چې پارن کې مې اعلان کړی و چې میژو د ریاستي ادارې چې کوم جبر دی د میر نه ترانسپورټ هم بند کړو، د هغه باوجود هم میژو ملګري دا اعلان وکړ چې میژ په هر صورت کې پیدل بندې شي. نو چونکه یو خو په ونه کې پولیس ولې په میژ باندې شیلینګ وکړو، فایرینګ یې وکړو، د میژ یو ملګری زخمي کړو، بیا پارینو راسه ټوټل ملګري هغه ته ماړی نه میلاویږي، چای نه میلاویږي، یبه نه میلاویږي. خو د هغه باوجود د میژ د ملګري حوصلې ډېرې زیاتې بلندې دي، بیا هم پیدل روان دي. نو انشاءالله هغه که د کوم ځای پولیس وي، که ایف سی وي، که آرمي وي، چې دی څومره مزاحمت راسره کړي دا را مزاحمت او میژ هم ورسره کړي. نو د میژ د ټولو ملګري حوصلې بلندې دي او د میژ دا اهم عهد دی، عزم هم دی چې میژ خیبر ته په هر صورت باندې ځان نه رسوي. کوم نه د څه توقع ده، کوم ته څه پیغام ورکوي مشرتابه ته؟ انشاءالله چې کوم نه د میژو دا امید دی چې دی میژو په سوشل میډیا دغه خلک سپورټ کړي او په ځایونه باندې چې کومې قافلې په کوم کلي ورځي اوله ته دا قافلې ته دی د چای د یبې د ماړۍ باندې بس کړي. نو انشاءالله ټول قوم تیار دی د خپل آیني جمهوري او قانوني حقوقو د پوره هر قسم قربان. ملګري تاسو کتا شي دا ټیم د سویلي وزیرستان په قافله باندې د مولا خان سوري غونډاګرد پولیس دا اټیک
اٹیک یې شریک کړی دی او ملګري دی مکمل د تشدد نیت لري دا ټیم تاسو کتای شئ لایو ملګري مهرباني وي شکریا مې ډېر په پښتانه مینه خواز درته کې لایو سټریټ تاسو کتای شئ غونډاګر پولیس انټر دی او په د ساوت وزیرستان په قافله باندې چې ډېر ته ستړي شوي دي د خواروق د هر شي باوجود دی د اټیک نیت لري شلینګ دی ملګری تاسو کتای شئ شلینګ کو ملګری ملګری راته میشه تازه اپډیټ د ساوت وزیرستان په قافله وژن کې دا څړه خچن بند کا او هغه ټوپۍ روخلا ځن کې ټوپۍ روخلا دا بند باندې کا باندې ملګری کتای شئ تاسو موبایل شو سنه لك موبایل اكيد مشروع والفريش والمشروع ماما ملګری کتا شي ورنه سټیټ فایرینګ د غونډاګر پولیس ته طرفه سټیټ فایر شری ده کتا شي دا زینا کو دای نیتینه خراب ته ملګری سټیټ فایرینګ شیلینګ شری شو ملګری یو بار بیا شیلینګ د غونډاګر ته پولیس ته طرفه نه مهرباني ومي خواز درته کې په پښتانه مینه خواز درته کې چاوز پورته کې سټیټ فایرینګ شیلینګ ملګری پلیز ملګری اواز پورته کې در سره ملګری دا ټیم یو بیا د ساوت وزیرستان په قافله د اټیک د سټیټ فایرینګ د شیلینګ باوجود ملګری شپ پرازم منظم ملګری وتارو شي دا ټیم تاسو کتای شئ ملګری لایو اپډیټ ته میسته سره تاسو لایو اپډیټ د سره شیر کوي ملګری غونډاګر د سچو غونډاګر پولیس د ساوت وزیرستان په قافله اټیک مکمل سټیټ فایرینګ دا غونډاګر د سچو دهشتګرد د سچو چې په مظلوم عوام باندې سټیټ فایرینګ راونده ملګری لایو مخکې شیر کې د سره ملګری لایو شیر کې دا د وزیرستان غونډاګر د دهشتګرد پولیس کتای شئ تاسو لایو کتای شئ تاسو دا ملګری دا ویډیو نه پرېږدي مهرباني ومي زه د لوره جنا کوریج درکوم دی نه غواړي چې ویډیو وشي دا شای شیر شي در سره مهرباني ومي ملګری کوریج ورکړئ در سره دا ټیم د غورځنګ ملګری دی سره آمنے سامنے دي پولیس نه غواړي چې دا شای دی وچلوي چې لایو ویډیو وشي کوریج ورشي خاص کې درنه چې دا شای وچلوئ او دی سټیټ فایرینګ وکړو شیلینګ وکړو مذاکرات نشته دی د دغه په بنار غلی دي نه ملګری دا پرین ویډیو نه دو پرین ویډیو د ساوت وزیرستان پونه کې ودا دا ټیمیش مولا خان سوری کې موجود دي او مکمل ایریا د پولیس په قبضه کې دو ډېر په ګان چې دا سره پولیس هر غلل نو خاص صدر نه هیله دو چې دا ویډیو مخکې شیر کړي ملګری ویډیو لایو دو ان شاء الله تازه نشرات تازه اپډیټ ته پوره مصر اوسه
ملګری کته شه دا ټیم یې توس کته شه ملګری یا میشو جله ما ورته هو ملګری نه تو زړه ویډیو میشته صلاح او نشرات درکوي خو مهرباني او می شکریا می چې دا ویډیو در سره شیر کړئ مخکې ویډیو در سره شیر کړئ خاص کې درنه هیله دو دا ټیم د پښتون ژغورنې غورځنګ قافله د پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیرستان قافله مسلسل ډېر جدوجہد باوجود ستړی د هیڅ بندیباس نشه دوه ورځې مسلسل فدای شیلینګ فایرینګ راوند دی او ډېر ملګري زخمیون هدي نو خاص کې درنه چې دا ویډیو شیر کړئ در سره مخکې لکه څنګه تاسو ته پاتې دو چې میډیا د اعلان نه پرې چې میډیا کوریج ورکړي نو دغه زه تاسو د لره جونه کوریج درکاوه د لره جونه کوریج درکاوه مکمل چې څوره هیر دو څوره د مولا خان نه سروي سر ایر دو دا مکمل دی په قبضه کو خسته دو ملګری کاته شه دا ټم ویډیو مخکې در سره شیر کړئ او په ګڼ تعداد ډېر په های تعداد په زیات تعداد سره پولیس راغلل او چیرې ته کیسه ملګری تو څه دا و په انتظار او صرف مهرباني او شکریا او می چې په سوشل میډیا مشته کوریج وکړي امیجا اوس ورسوي ملګری به انتهایی ستړي دي هیڅ د تاګ نور دی نشي تلای دوه ورځې مسلسل په غرینه کې د اخرینه توس کتای شي د اخرینه میش دوه ورځې مسلسل کراس کړ نه ماړی نه یې به بغیر به وچه خوله وجه هی هغه باوجود دینن بیا شیلینګ کو تشدد کو خواسته درنه چې دا ویډیو مخکې در سره شیر کړئ ملګری کته شئ ملګری پولیس مکمل طور پر چې کومه د مولا خان سرو ایریا دو مکمل دی په خپله قبضه کې نیولې دو ملګری ته هیڅ قسم د تاګ اجازات نه ورکوي دوه درې ورځې شي چې ملګری ستړي دي استمان دي د ګاډي ترانسپورت بندیباس هنشته ملګری توس کتای چې دای نیت مذاکرات ته خدای مذاکرات نکو دای مکمل طور پر د ایریا په قبضه کې وخستره د ایریا بان کړله کتای شه توس او دا ملګری مولا خان سروي دی اماسي د علاقه د کتای شه توس چې ټول پولیس سره ناری دي روشن کیا کاکا ملګری په زیات تعداد سره ډېر په لوی تعداد سره پولیس مکمل د سیفټي د هر کم د سیفټي سره تیار روغلل شیلینګ ور سره سټریټ فایرینګ خاص کې درنه هیله کې دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې څو هر چاته دا پیغام ورسي غون پښتنه خو دا تور ریاست تور پنجاب نه غوړي چې پښتون ګمیشي سره خپل د پښتنه ورنه سره جنگوي دا ټیم د دې نیت مذاکرات دی ملګری وسره نوستي خدای مذاکرات نکو مذاکرات دی نکو دی مکمل میش په غیر چاپر کې باندې قبضه کړي ملګری خاص کې درنه علاقې چاوس پورته کوي ملګری لږ همت وکړي لږ کوریج ورکړي میډیا ته کوریج سره ورکړي ملګری دا مخ توس کتای شي بستربان ګاډي هر کام هیڅ سیفټي سره ډېر غلي دي شیلینګ
دا د وزیرستان خپل پولیس خپل ځوانون دي خو د هغه باوجود په دا ستړې قافله باندې دی دا ټیک نیت لري. دا د جنوبي وزیرستان قافله دو چې پارین دی رونه شوې دو ملګري انشاءالله زه تاسو ته بیا لا ورسو.